الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. د ما ډیرو قدرمنو مسلمانانو ورونو، الله تبارک وتعالی په سورة انعام کې 113 آیات مبارک کې فرمایي: یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنانو، ای مسلمانانو، لا تتخذوا بطانة، منیسئ رازدارانو مشورچیان، من دونکم، ما سوا د تاسې د مسلمانانو نه، که هغه منافقینی که ښکاره کفاری. لا یعلونکم خبالا، دا کفار او منافقین دریغ نه کوي، نه سپموي له تاسې څخه هیڅ قسم فساد او هیڅ قسم نقصان رسول و ضرر رسول. ودو ما عنتم، خوښوي او ارزو کوي د تکلیف د تاسې، چې د هرې نگاه او د ژوند په هره شعبه کې تاسې په تکلیف، په مشقت او په ضیقت کې رایسار کی. قد بدت البغضاء من افواههم، یقینا ښکاره سوی د بغض، ښکاره سوی د دښمني له خولو د دوی. وما تخفي صدورهم اکبر، الله تبارک وتعالی فرمایي هغه څه چې پټ کړي دي درته او ذخیره کړي دي درته، چې نور زړونو د دوی هغه ډیر لوی لوی پلانونه دي چې تاسې محو کړي او له منځه م یوسي او نابوده م کړي. د ما مؤمنو ورونو، دغه نن سبا د مسلمانانو او د اسلامي امت چې کوم زار حالت ته، کوم د حسرت و د افسوس و د فقر و د احتیاج حالت ته، سره له ډیروالي، سره له دې چې ټول ممتلکات د مځکې هغه ښه ذخایر، ښې هستې دا له دوی سره دي، اموال دا له دوی سره دي، تیل له دوی سره دي، معدنیات له دوی سره دي، سمندرونه د دوی په هغه کې دي، په ورسره څیرمه دي. نو دا هر څه سره، زراعت له دوی سره ده او جغرافیایي لحاظ باندې موقعیت د کرې د ځمکې دا له دوی سره ده، خو بیا هم دوی خوار هم دي، تباه هم دي، محتاج هم دي. د دې واحد علت دا ده چې له ډېره مخکې چې له اسلام سره د کفر کومه دښمني ده، نو الله تبارک وتعالی بار بار په قرآن شریف کې فرمایي: ودو لو تکفرون، دوی غواړي چې تاسې کافران سئ. فقط اسلامي امت یې نه خوښېږي په مخ د مځکې باندې، او دوی خپل منځ کې ټول سره ملت واحده دي، الکفر ملت واحده. په دوی بیا دا فرق نشته چې ته دهري یې، ته هندو یې، ته یهودي یې، ته نصراني یې، ته بودایي یې، دا ټول یو ملت دي. د دوی به بیا که جګړه راځي په هغه خپلو مادیاتو باندې جګړه راځي، په اقتدار باندې جګړه راځي، نور ذهني لحاظ باندې، عقیدتي لحاظ باندې دوی ټول په یو سب کې د مسلمانانو دښمنان دي. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې تاسې دوی خپل مشورچیان مه نیسئ، دوی به بیا تاسې تباه کوي. اسلامي امت یې تباه کړی ده، د کفارو له طرفه له هغه وخته تباه سوی ده چې د مسلمانانو په څلورو شعبو د حیات و د زندګي باندې قبضه کړې ده او تسلط یې حاصل کړی ده. چې پوځي شعبه ده، کوشش کړی د کفارو چې پوځي شعبه د مسلمانانو څخه له اختیاره وباسي، او هغه کسان چې جنرال د مسلمان د وطن یې، د مسلمان بچی یې، او عسکر هم د مسلمان بچی یې، او وسایل هم د مسلمانانو له دارایي څخه یې، خو کار دوی ته کوي، ذهناً له دوی سره یې، دوی داسې تسلط حاصلول غواړي. نو دا پوځي شعبه کې دا شی حاصل کړی ده. او همدارنګه په تعلیمي میدان کې، ډګر کې دوی کوشش د دې کړی ده چې استاد هم د مسلمان زوی، شاګرد هم د مسلمان زوی، استاد هم ځان مسلمان بولي، دارایي هم د مسلمانانو، تنخواوي هم د مسلمانانو له داراییو بیت المال ورکړل کېږي، کتاب هم د بیت المال د مسلمان له طرفه ورته تهیه کېږي. خو کې زده کېږي کفر، کې زده کېږي بې حیایي، کې زده کېږي خلاف د اسلام دسیسې، د اسلام دښمني کې زده کېږي، بې حیایي کې زده کېږي. نو تعلیمي شعبه باندې قبضه کول غواړي. او دریم په وسایل اعلام و تبلیغاتي شعبه باندې دوی قبضه کول غواړي.
کوشش د دې کوي چې تلویزیون هم د مسلمانانو وي، رسنۍ هم د مسلمانانو وي، اخبار هم د مسلمانانو وي، چلوونکي هم ځانونه مسلمانان بولي، اورېدونکي هم مسلمانان وي، خو کار کفر ته کوي، کار د کفر دپاره کوي. د خپلو رسنیو د خپلو وسایل اعلامو په واسطه باندې هغه د مسلمان نسل له لارې بې لارې کیږي او د هغه ذهن کفر ته آماده کیږي، هر قسم کفر سي. او همدارنګه په اقتصادي شعبو باندې دی تسلط غواړي، کوشش کوي چې په اقتصاد کې دی د مسلمانانو په اقتصادي زیرمو باندې مسلط سي. لکه نن موږ وینو چې د مسلمانانو د تیلو تقسیم اوقاتو نرخنامه دوی ورته جوړوي، مارکیټ دوی ورته برابروي او د دوی په خوښه باندې به خرڅیږي، په هغه دومره خرڅوه، په دې دومره خرڅوه او په دومره ریټ باندې خرڅوه او په دومره ریټ باندې خرڅوه. مملوک دی مسلمان ده، تیل دی مسلمان دی، خو اختیاراتو او تصرف د کافر په لاس کې ده. همدارنګه نورې اقتصادي زیرمې که هغه د زراعت په برخه کې دي، که هغه د معدنیاتو په برخه کې دي، که هغه په نورو کومو برخو کې دي، د اوبو په برخه کې دي، هغه ټولې کوشش د دې کوي چې هغه مطلب دوی په خپل تصرف کې راولي او د مسلمان لاس ته روباسي. دا صحیح ده چې مسلمان به په ظاهر کې ځان د هغه مالک او متصرف بولي، وزیر د اقتصاد به مسلمان ځان بولي، عمله به د مسلمانانو اولادونو بچانی، تنخواګانې به د مسلمانانو له طرفه د مسلمان له بیت المال چې اجرا کیږي، خو دغه ټوله برنامه د اقتصاد به د کفر په نفع باندې روانوي او د مسلمانانو د محو کولو، د مسلمانانو د تضعیفولو دپاره جوړیږي، برنامې به ټولې داسې جوړیږي. نو همدغه څلور شعبې دي چې کفارو تسلط پې باندې کړی ده او د مسلمانانو له لاسه یې اخیستې دي. نو د اسلامي نظام د ممثلینو، د اسلامي نظام د چلوونکو ذمهواري جوړیږي چې لکه څرنګه دوی ته الله تبارک وتعالی د حرب په ډګر کې، د قتال په ډګر کې، د جهاد په میدان کې بری ورکړي، نو دوی باید د دې کوشش باندې تر هغه 100 چنده زیات متوجه سي چې هغه ذهني یرغل، عقیدتي یرغل چې د کفارو د یرغلونو په نتیجه کې په دوی باندې راغلی ده او هغه عقیدتي یرغل محو کړي، هغه د ذهنونو د مسلمانانو، د نسل د مسلمانانو څخه وباسي. مسلمانان په خپل کور کې له اسلام سره وفاداري، له خپل اسلامي خاورې سره وفاداري، له خپل اسلامي نظام سره وفادار جوړ سي. دا هلته جوړیږي چې هغه جراثیم د کفر د دوی له ذهنو چې، د دوی له مغزو چې وایستل سي، د دوی مغزشویي په اسلامي اوبو باندې وسي، د اسلام په زمزم باندې دوی اوبه سي. نو په هغه وخت کې به بیا دوی د مسلمان دپاره کار کوي، د مسلمانانو اولاد به وي، د مسلمانانو د اسلامي نظام د مشین پرزې به وي او بیا به دا مسلمانان چلیږي. نو د اسلامي نظام د ممثلینو ډېره اهمه هغه جوړي، ذمهواري جوړیږي چې دوی د دې دپاره ډېر عمیق پلانونه جوړ کړي. داسې نه سي ساده کسان چې خالي په العیاذ بالله داسې نه وایو، توهین په طور باندې نه وایو چې د قدري په ویلو باندې چې قدري یې پرې ور زده کړه، قرآن شریف په یاد او په باندې په چا باندې حافظانو باندې زده کړو، ډېر کسان یې حافظان کړو، خو هغه حافظان، قاري عیسی هم یو حافظ ده، نو هغه حافظان بیا د اسلام په ضد باندې کار کوي. هغه د قدري عالمان، ملایان بیا د اسلام په تحلیل او تجزیه باندې نه پوهیږي او په دې باندې نه پوهیږي چې زه د کفر په استعمال کې یم. نو داسې پلانونه جوړ کړي، عمیق پلانونه چې هم خپل ممتلکات دوی خپل کړي او کوم مهم چې کفار یې تصاحب غواړي هغه خپل کړي او هم د مسلمانانو په دین باندې دغسې مغزشویي وکړي لکه څرنګه چې په دور مدني کې وسو، څرنګه په دور محمدي کې وسو، څرنګه په صدر اسلام کې وسو. موږ به په هغه لار باندې نجات او کامیابي پیدا کوو په کومه طریقه باندې چې په صدر اسلام کې کومه نسخه استعمال شوې ده، موږ به په هغه نسخه باندې کامیابه کیږو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم.